د ریاست نه زمونږ مطالبه نورې مطالبې نه دي زمونږ د ریاست نه د امن غوښتنه مطالبه ده مونږ د ریاست نه امن غواړو زمونږ خاوره ته زمونږ بچیانو ته امن راکول دا د ریاست ذمهداري ده موږ په خپله خاوره د دغې ریاست نه د امن غوښتنه کوو په دغه خاوره زموږ ځوانان اغوا شوي دي په دغې خاوره چې زموږ مشران قتل شوي دي ټارګټ کیلینګ کیږي دغسې نورې بم دماکې کیږي زموږ خاوره د بدامنۍ شکار شوې ده خو یا خبره دغه ده چې که چیرې موږ دغې د بدامنۍ خلاف لکه اوس چې راپاڅېدلي یو که داسې مستقل مزاج موږ پاتې نه شو یعنې 2 ورځې موږ پاڅون وکړو 3 ورځې موږ احتجاج وکړو 2 ورځې موږ احتجاج درنه وکړه بیا موږ کښېنستو چې دا دغې خاورې نه بدامني ختم شوه نه دغې خاوره ته بدامني په یو غټ پلین باندې راوړل شوې ده او دا یو غټه پالیسي ده چې زموږ خاوره ته راوړي او په دا خاوره باندې جنګ شروع دی زمونږ ځوانان اغوا شوي دي جمشید وزیر د واڼه اغوا شوی دی نو په دغه نه بل یا بدامني یا جنګ څه شی وي زمونږ په واڼه شه ټارګټ کیلینګ کیږي زمونږ په پښتونخوا شه ټارګټ کیلینګ کیږي نو خواست دغه کوم چې راپاسې د دغې خاورې دپاره د دغې وطن دپاره د دغې ځوانانو د مستقبل دپاره جدوجهد وکړې مزاحمت وکړې چې څومره به ناوخته راپاسې دومره به نقصان زیات کوي